راځو نن په CSS کې 3D ټرانسفارم باندې خبرې کوو چې 3D ټرانسفارم څه شی دی، څه ته ویل کېږي او 3D ټرانسفارم چې دا زموږ سره یو پراپرټي ده. نو په دې پراپرټي کې زموږ سره کوم ویلیوز موجود دي په دې باندې خبرې کوو. خو مخکې له دې چې 3D ټرانسفارمیشن ته لاړ شو، زه راځم دلته زه تاسو ته د دې یو څو مثالونه درکوم. 3D ټرانسفارمیشن چې دی ښه په دې کې زموږ سره هغه ویلیوز چې موجود دي، ویلیوګانې زموږ سره کوم ویلیوز موجود دي. روټیټ ایکس دی چې روټیټ مونږ په 2D کې وویلې، دلته مونږ سره روټیټ ایکس دی، روټیټ وای دی، روټیټ زی دی، صحیح ده. او د روټیټ ایکس وای زی دا دې ته چې بیا تاسو دلته کې کوم هغه ویلیوز چې ورکوئ هغه بیا تاسو په ډیګري کې ورکوئ. مثلا زه ورته 10 ډیګري، 40 ډیګري، 50 ډیګري، څومره چې تاسو مطلب ضرورت د ضرورت مطابق همغومره باید تاسو څه کوئ ورته ورکوئ همغومره ډیګري، صحیح ده. بل ورپسې زموږ سره روټیټ 3D دی. روټیټ 3D چې دی په دې کې زموږ سره د هغه ایکس وای او زی دا درې واړه چې یو ځای شي دې ته 3D ویلی کېږي. بیا زموږ سره اوله کې ایکس ته ویلیو ورکولی کېږي، بیا وای ته، بیا زی ته. بیا دلته هم تاسو ډیګري کولی شئ ورته ډیفاین کوئ چې څومره ډیګري دي دغه درې واړه بیا دې کې تنها ډیګري کېږي. ګوري په ایکس وای زی کې دلته تاسو ډیګري ډیفاین کوئ. بیا 3D کې دلته کې ایکس وای زی ته دلته تاسو نمبرز لیکئ، مثلا یو دومره ډیګري، مطلب دغومره ډیګري دی، هم ایکس هم شي، هم د وای هم شي او هم د زی هم شي. که چیرې تاسو کوم یو ته فرض کړئ دلته زه 2 ولیکم، دلته مې دلته یو لیکلی، دې مطلب دا دی فرض کړئ دلته لیکم 10 ډیګري، 10 ډیګري دی زموږ سره ایکس راشي، بیا دا 10 چې دي دا ضرب کېږي په 2 کې، ځکه وای موږ 2 ورته ویلی. نو بیا داسې خیر پریکټیکل پې کار کوو، صرف پوه شئ چې کوم ویلیو زموږ سره په دې کې موجود دي. بل زموږ سره پرسپیکټیو دی او پرسپیکټیو کې داسې کې تاسو ورته هغه نمبرز لیکلی شئ چې مطلب څومره دي دا زموږ سره پرسپیکټیو شي. پرسپیکټیو څه مطلب کار پې کوو بیا به پوه شئ. سکیل مونږ الریډي مخکې ویلی دی، خو دلته مونږ 3D باندې خبرې کوو او 3D کې هم زموږ سره دلته درې ویلیوګانې په دې کې موجودې دي چې 3D مطلب مونږ مخکې ویلي چې سکیل ایکس، سکیل وای، سکیل زی. نو سکیل زی نه ده ویلې، زی اوس وایو. سکیل ایکس او وای مونږ ویلې، سکیل ایکس وای په 2D کې راځي. او چې کله مونږ درې بودي باندې خبرې کوو، مطلب ایکس وای زی درې واړو باندې، بیا دا زموږ سره په درې بودي کې یا 3D ټرانسفارمیشن کې راځي. بل زموږ سره زی دی، یعنی سکیل زی. سکیل زی کې بیا دلته تاسو هغه سکیل ته قیمت ورکوئ چې دا د څومره سکیل شي. همدارنګې ورپسې ټرانسلیټ زی دی چې ټرانسلیټ زی مونږه ټرانسلیټ ایکس وای ویلی دی، دلته ټرانسلیټ زی باندې خبرې کوو. همدارنګې ټرانسلیټ 3D دی چې 3D همدغه ټرانسلیټ ایکس وای زی که غواړئ درې واړه یو ځای استفاده کوي بیا مونږ 3D ورته وایو. یو بل ویلیو زموږ سره نن ده چې نن ډیفالټ وي. که چیرې تاسو کوم د HTML کوم ایلیمنټس ته مطلب هغه ټرانزیشن نه وي سیټ کړی، که هغه زموږ سره 2D وي، که هغه 3D وي، که هر یو ټرانزیشن تاسو سیټ کړی، مطلب که نه وي مو سیټ کړی، هغه ډیفالټ زموږ سره نن وي. که نن چېرته ولیکئ ونه لیکئ مطلب کوم فرق نه راځي. یو بل ویلیو چې ما دلته کې نه ده لیکلی د میټرکس په نوم باندې چې 2D کې مې درته وویلي، د دې مطلب دا دی که تاسو اوس غواړئ چې روټیټ ایکس وای، مطلب دا کوم ویلیوز چې تاسو ټول په سکرین باندې وینئ که دا ټول تاسو غواړئ چې یو ځای استفاده کړي، بیا مونږ میټرکس یوز کوو. راځم دلته وګورئ ښه، دې ځای کې زموږ سره د روټیټ ایکس مونږ ویلې. روټیټ ایکس چې دی ګوره داسې روټیټ کېږي، دا د ایکس په محور باندې، دا د وای په محور داسې دومره ډیګري روټیټ کېږي. ما ورته ویلي 15 ډیګري. روټیټ زی چې دی داسې یو څه راځي. پریکټیکل کار کوو بیا به انشاءالله تاسو په دې باندې پوه شئ. دې نه بعد چې دا مې ورته کار کوو بیا اخره کې پروجیکټ کار کوو او دلته به تاسو ته داسې عجیبه مجیبه دا شیان ښکاري، خو چې کله موږ پروجیکټ کار کوو بیا به تاسو اصل کې د دې په هدف پوه شئ. دلته صرف دومره پوه شئ چې 2D ټرانسفارمیشن څه ته ویلی کېږي او په دې کې زموږ سره کوم ویلیوز موجود دي. 3D ټرانسفارمیشن څه ته وایي او کوم ویلیو پکې موجود دي. نور دا ټول چې دی په تفصیل سره بیا وروسته کار کوو. ګوره که رس دلته راشم دا 3D ته، لکه وختي مې تاسو ته ویلي چې 3D روټیټ کې چې دی داسې کې تاسو نمبرز ډیپاین کړئ، یو دې مطلب دا دی چې ایکس وای زی درې واړه د 10 ډیګري وي، صحیح ده. که زه دا اوس وګورم دا موږ سره داسې راځي، دا ډیګري تاسو منفي کې ورکوئ، که منفي کې ورکړم بیا داسې کې راځي. او سکیل چې دی سکیل 3D خو مې ورته ویلي چې مطلب سکیل ایکس وای زی که درې واړه یو ځای استفاده کوئ دا وګورئ. نو سکیل موږ مخکې ویلو، که فرض که تاسو به ورته ولیکل سکیل ایکس، بیا د ایکس یا هغه وید د ډیپ یا ایلیمنټس چې څومره و همغه کې به ضرب کېده چې څونه نمبر دی ولیکه. نو دلته هم زموږ سره هم دا خبره ده. همدارنګه سکیل زی دلته مې 2 لیکلی دی او په دې اړه بیا نو تفصیل سره غږیږو. بل دلته موږ سره یو بل څه دي
دا اوس ګورئ دا خو ټرانسلیټ پوهېږي ټرانسلیټ ایکس وای موږ ویلی دا دلته 3D دی چې درې واړه یوز شوي دلته یو بل څه دي زموږ سره د پرسپیکټیو په نوم باندې پرسپیکټیو ډېر مهم دی ګوره که زه چېرته پرسپیکټیو یوز نه کړم دا موږ سره داسې ښکاري لاندې ما یو بل ډیب هم راوړی دی لاندې یو بل ډیب د ګوره هغه ډیب موږ سره داسې ښکاري خو که چېرته پرسپیکټیو تاسو یوز کوئ یعنې روټیټ له پرسپیکټیو سره ګوره داسې یو څه راځي صحیح ده دا د پرسپیکټیو کار دی نو پرسپیکټیو هم ډېر مهم دی ګوره که زه روټیټ وای واخلم روټیټ وای زموږ سره داسې یو څه راځي چې داسې مطلب ډېر ښه نه ښکاري خو که چېرته تاسو دلته داسې کار وکړئ چې دلته روټیټ مطلب تاسو دلته اوس ګورئ تنا پرسپیکټیو نه دی یوز شوی دلته ورسره اوریجن هم یوز شوی دی چې اوریجن موږ مخکې په 2D ټرانسفرمیشن کې ویلي چې دا د کوم ځای نه روټیټ شي له دې ځای نه دې روټیټ شي ډیفالټ چې دی سنټر نه روټیټ کېږي تاسو له کوم ځای نه غواړئ روټیټ شي فرض کړئ زه له دې ځای نه روټیټ کول غواړم ګوره دا زموږ سره له دغه ځای نه روټیټ کېږي نو دلته هم نو دې یو ته چې دی لکه دا یو چې دی ګوره که فرض کړئ دا زه روټیټ کوم دې ته روټیټ ویلی شوی چې دې ځای نه دې داسې کېږي روټیټ کېږي همدارنګه تاسو وګورئ دا وګورئ دا زموږ سره اوس دې ته کوم روټیټ مطلب اوریجن نه دی ورکړی شوی اوریجن ځکه نه دی ورکړی شوی چې دا سنټر سره کار لري او دې ته وګوره دا له کوم ځای نه روټیټ کېږي همدغه شان که چېرې تاسو دا وګورئ دا ګوره دا له دې طرف نه روټیټ کېږي نو دې ته هم همغه ویلیوز که چېرې تاسو منفي کې هم داسې کېږي یا دې ته تاسو ویلی شئ چې مطلب دا وګوره لکه دې ځای نه دا یو زه دا واخلم دا کونج ګوره بیا زموږ سره دا له دې ځای نه روټیټ کېږي نو دې طرف ته رایټ ویلی کېږي نو تاسو ورته ویلی شئ چې 0 رایټ صحیح ده نو ښه بهرحال راځو دا کارونه څه چې مو ویلې دا پریکټیکل ګورو چې دا څنګه یوز کیږي څنګه کار کوي صرف تاسو دومره پوه شئ چې روټیټ ایکس وای زی دغه ویلیوز چې دي د دې کار څه شی دی نور مونږ دا په تفصیل سره بیا وروسته پروجیکټس کې درته کار کوم نو زه راځم وی ایس کوډ ته وی ایس کوډ ته راغلم په وی ایس کوډ کې ما دلته یو فولډر مخکې نه جوړ کړی دی او فولډر ته ما نوم ورکړی دی ډے 38 او په دې کې ما یو انډیکس ډاټ ایچ ټي ایم ایل یو فایل اخیستی دی نور څه خاص پکې نه دی اخیستي ساده د ایچ ټي ایم ایل کوډ دی اوس زه راځم او دې کې زه یو ډیب اخلم دا اوس تاسو پورې ډیپینډ کوي چې تاسو د ډیپ ته مطلب زه غواړم آی ډي ورکړئ کلاس ورکړئ هر څه چې ورکړئ صحیح ده نو دلته زه لیکم پیرنټ یا پیرنټ ډیب مې ولیکه ځکه په دې ډیب کې زه یو بل ډیب اخلم غواړم چې واخلم صحیح ده پیرنټ ډیب مې ولیکو هغې نه بعد په دې کې زه یو بل ډیب اخلم او دې ډیب ته ما یو کلاس ورکه فرض که باکس کلاس مې ورکه یو بل کلاس هم پکې اخلم د دې کلاس پیدا به چې درته وایم یا فرض که نه اخلم زه یو کلاس پوره دی او دلته ما واخیسته چایلډ ډیب یا فرض که باکس مې دلته ولیکو یا چایلډ ډیب هم تاسو کولی شئ ولیکئ ما دې ته سمپل باکس ولیکو او په دې کې دننه که تاسو څه لیکل کولی شئ څه هم لیکئ فرض که ما دلته ولیکل زه به دلته داسې کار وکړم دا به وران کړم دې کې به زه ولیکم 3D صحیح ده 3D شارټ داسې یو څه مې ولیکل 3D صحیح ده پیج مې کنټرول ایس کو که زه رایټ کلیک وکړم او دا اوپن وذ لایف سرور کړم نو زموږ سره په دې باندې کوم مطلب دا به ساده یو پیراګراف په شانتې ښکاري ځکه چې موږ په دې باندې کوم سیسس شی نه دی اپلای کړي د دې لپاره موږ دې ته لږ سیسس هم دا کولی شو ما دا کوډ لکه څنګه مې چې دا اگزامپلز مخکې نه لیکلي وو داسې ما دا هم مخکې نه لیکلی شو خو بیا څه نه ما چې تاسو کنفیوز شئ چې دا کوډ څنګه راغی او دا څنګه سنټر ته راغلل دا شیان نو دې وجې نه ما کوډ مخکې نه ونه لیکه ستاسو په مخکې کوډ لیکم صحیح ده چې تر څو تاسو لږ ښه پوه شئ دلته ما ورته ویلې دغه آی ډي چې ده یا فرض کړه دلته دا باکس چې لیکي هر څه چې لیکي زه ورته وایم دې ته وید ورکوم وایي څومره وید ورکوې ما زه 300 پکسله صحیح دی او هایټ مې هم ورته ورکړ 300 پکسله یو بیکګراوند کلر هم ورته سیټ کول غواړم بیکګراوند کلر دې چې وي ما یو بیکګراوند کلر ورته ایګو کلر ورته ورکړ نو دا ګورې یو ایګو کلر یې واخیست او دا زه سنټر ته هم راوړل غواړم ګورې زه غواړم دا ډیپ دلته مکمل دلته سنټر ته راوړم نو د دې دپاره داسې شیان نشته چې مونږ نه یې ویلي صحیح ده اوس دا تاسو هم کولی شئ سنټر ته راوړئ ګورې ټیک زموږ سره سنټر ته راغی زه اوس غواړم چې ډیپ راوړم چې یوز کېږي مارجن چې شی مارجن آټو دا ګور دلته راغی زه اوس غواړم سبا ته ووایه دا ډیپ لږ کته راوړم دلته چې ولیکم شاباسي مارجن ټاپ د څومره راشي فرض که سل کم دی خو سل لیکم ګوره کم دی که نه نو موږ څه کار کوو دا زه ورته 300 کوم 300 مې که چې لږ سنټر ته راشي هغې نه بعد زه وایم چې دا ټیکس چې دی دا هم نه ښکاري موږ سره لږ صحیح دي ته غواړم چې دا سایز زیات کم فونټ سایز دې ته مې ولیکه 30 پکسل صحیح دی پیج کنټرول ایس کوم اوس دې ته زه غواړم یو پونډ فامیلي هم سیټ کړم خو سبا ته راته ووایه چې زه غواړم چې دا ټیکس هم سنټر ته راوړم نو څه ورته ولیکم چې دا سنټر ته راشي نو ټیکس الاین سنټر خو مې لیکلی دا د سنټر ته راغلی زه دې ایزي کې غواړم پډینګ
خو دا زموږ سره په یو بل ډیپ کې پروت دی. تاسو کولی شئ پډینګ هم ورته ولیکئ. که زه پډینګ نه لیکم لاین هایټ لیکم، خو دې دپاره چې تا ویلي چې پډینګ ولیکه، زه به پډینګ هم ورته یو ځل لیکم چې څنګه ښکاري. پډینګ سره زموږ سره د ډیپ هغه هایټ هم زیاتېږي، نو زه مجبور یم چې لاړ شم دا هایټ ورته کم کم. نو که زه داسې دا کوم نو زموږ سره دلته کې بیا مشکل دی. نو زما د خبرې هدف دلته دا و، یعنی مطلب تاسو پډینګ هم یوز کولی شئ، بیا به تاسو زه اول ته هایټ کې به هم چینجز راوړئ چې تر څو دا زموږ سره پیکس راشي. یو بل څه تاسو ته ما ویلو لاین هایټ په نوم باندې که ستاسو یاد شي، نو دلته زه ورته لیکم دا ماته 200 پکسله کا 200 کم دی، نو دا به زه 300 واخلم، کنټرول اس بس 300 بالکل صحیح دی. نو که چیرې تاسو کوم کلر ورکوئ هغه هم تاسو کولی شئ ورکوئ. که تاسو بارډر ریډیوس پې اپلای کوئ، بارډر ریډیوس هم فرض کړه ما یو 100 پکسل ریډیوس ورکو، موږ تر څه پورې 3D ته نه یو تللی، صرف دا ډیپ موږ سنټر ته راوړو. صحیح ده. اوس دا زموږ سره موږ دې ډیپ ته دا سټایل وکړو. نو اوس که زه دې ډیپ ته هم دا سټایل کوم نو دا زموږ سره وخت نیسي. زه څه کار کوم، همدې نه زه دا کاپي اخلم، تاسو بیا کولی شئ ډیفرنټ ټولې کې مختلف سټایل پې سیټ کوئ. زه دواړو ته مې یو سټایل سیټ کوئ، کولی شئ تاسو دواړو ته یو سیم یو کلاس ورکړی وي او دا سټایل مو سیټ کړی وي، مطلب ضرورت به نه و چې یا همدغه دا کلاس دواړو ته یو کلاس وی نو مطلب یو کوډ وو. خو بهرحال زه اوس دپاره مې همداسې واخیست. هغې نه بعد زه راځم دې چې ما ورته ویل یو کلاس دی زموږ سره د بوکس په نوم باندې او دا سټایل هغې ته هم سیټ کا. اوس دې ورته نه ښکاري. صحیح ده. نو زه داسې کار کوم دې ته ما یو ټومیټو کلر ورکړ یا یو ګرین مې ورکړ، هر کلر چې تاسو اپلای کوئ. خو د دې نه لاندې زموږ سره بل ډیب هم شته. صحیح ده. اوس موږ راځو خپل درس اصلي درس ته اوس راځو. اوس که زه ورته دلته ولیکم ټرانسفارم روټیټ کما تا ایکس، وای څومره درته روټیټ کما، نو دې ځای کې زه ورته لیکم چې دا ماته روټیټ که څومره، فرض کا 45 ډیګري ماته دا روټیټ کا. دا وګورئ دا ډیپ زموږ سره داسې په ایکس مطلب ایکس یا داسې مطلب ایکس محور باندې دا موږ سره روټیټ شو. اوس زه وایم دا کار زه په ایچ ور کې غواړم. که دا کار په ایچ ور کې وشي لږ به داسې ښه ښکاره شي، او بل که بل څوک زموږ ویب سایټ ته راشي او که دا چېرته په دغه شکل سره واوسېږي نو هغه بیا نه پوهېږي چې دلته څه کار شوی دی. صحیح ده. نو زه یم که دا کار له مطلب موس یعنی موس زه چې ورکوم دا کار وشي نو هغې سره به لږ داسې ښه هم ښکاره شي. نو زه راځم دلته لیکم ورته وایم کله چې زه موس ورکوم، ایچ ور مینس کله چې موس ورشي نو څه دې کېږي دغه سټایل چې ما لیکلی دی دا دې په دې باندې اپلای شي. صحیح ده. نو دا تاسو سره ایکس روټیټ شو. همدارنګې موږ یو بل څه ویلي د پرسپیکټیو په نوم باندې. که پرسپیکټیو تاسو یوز کوئ دلته زه لیکم ټرانسفارم پرسپیکټیو تاسو کولی شئ ټول په یو لاین کې مو لیکئ. یعنې زما د خبرې هدف دا دی دا پرسپیکټیو که چیرې تاسو لیکئ دې ځای کې هم تاسو کولی شئ پرسپیکټیو ولیکئ. خو د دې یو ځل دلته درته یوز کوم بیا به تاسو پوه شئ. دلته ما ولیکل 500 پکسله. که زه دلته راشم ګورئ زه یو بل کار کوم، زه وایم دا کار چې ترسره کېږي دې ته زه ټرانسفارم اوریجن ورکوم، ورته وایم دا دې له ټاپ نه کېږي، کنټرول یې سکه دا اوس وګورئ داسې یو څه راځي که نه، ټاپ مې دلته ولیکه، ټاپ دا ټاپ دی که نه، ټاپ ته دا روټیټ کېږي. او که زه دلته داسې کار وکړم دې ځای کې زه لیفټ اوکې دلته لیکم 0 او دې ځای کې زه لیکم لیفټ 0 لیفټ کنټرول اس. صحیح ده. اوس دا چې موږ سره روټیټ کېږي لږ داسې صحیح نه ښکاري. نو زه یو کار کوم دا روټیټ لږ زیاتوم، دا به زه 180 کړم چې تر څو زه چې څه وایم چې دا زموږ سره کلیر شي، ځکه دومره ویلي هم ولیکل داسې خاص فرق تاسو سره معلوم نه شو. اوس دا زموږ سره روټیټ کېږي خو زموږ سره دا ویلیو چې دی دا زیات دی. صحیح ده. نه مطلب په دې بل مخ سره چاپه کېږي 180 خو موږ سره ګوره دا ډیپ موږ سره اوس صحیح نه ښکاري. نو د دې دپاره زه یو بل څه یوز کوم ټرانزیشن. او ټرانزیشن موږ مخکې ویلې چې ټرانزیشن څه شی دی، نو دلته زه ورته لیکم یو 2 سیکنډ ټرانزیشن هم ورکړه. زه چې دلته موس ورکوم موږ سره بیخي صحیح ښکاري نه. اوس وګورئ اوس ښکاري. خو که دا ټرانزیشن زه ورنه کړم نو داسې نو دې نه مخکې موږ یو ټرانزیشن په نوم باندې یو ټاپک ویلې، بیا مو 2D ویلې، بیا مو 3D ویلې، نو بیا مو ټرانسفارم اوریجن ویلې. دا ټولې خبرې یو بل پورې تړلې دي. صحیح ده. نو که یو باندې مطلب پوه نه شوي نو ته نشي کولی چې بیا ټرانزیشن یا 2D چې د مطلب دې نه کار واخلي. بل دې ځای کې ما پرسپیکټیو یوز کړی. تاسو ته ما وختي ویلې که دا پرسپیکټیو زه اوس کمنټ کړم دا اوس تاسو سره مطلب داسې خاص مزه به یې نه وي. صحیح ده. اوس دا پرسپیکټیو اوس موږ سره دلته ځکه نه معلومیږي چې دا ویلیو موږ ډېره مطلب زیاته ورکړې. پرسپیکټیو تاسو کولی شئ دا پرسپیکټیو تاسو دلته مو لیکئ، خو دلته دا د لیکلو مطلب دا ښه طریقه دلته د لیکلو نه ده. صحیح ده. ځینې مشکلات بیا تاسو سره پیدا کېږي نو ښه خبره ده دلته ولیکلی شي. اوس د پرسپیکټیو دپاره موږ دلته قیمت څومره ورکو،
که دلته تاسو څومره یو قیمت زیات ورکوئ نو هغومره مطلب ما کم ورکه 100 پکسله. که دلته تاسو یو مطلب یو قیمت یا یو ویلیو تاسو دلته داسې یو سیټ کوئ چې هغه کمه وي، دې مطلب دا دی چې تاسو یو آبجیکټ له نږدې نه وینئ. که چیرې تاسو یو آبجیکټ له نږدې نه وینئ هغه حتما موږ ته غټ ښکاري. که زه فرض کا د دوی کوڅې سر کې زه هلته دا موبایل ونیسم، تاسو ته به دا موبایل ښکاره شي چې دا مې څه شی نیولي، یا که ښکارم شي خو ډېر وړوکی وي. خو که زه نږدې نه وینم، نږدې نه ماته دا ډېر غټ ښکاري. یا فرض کړه لیپټاپ یا چوکۍ، مطلب هر یو آبجیکټ هر یو څیز چې وي چې کله تاسو له لرې ځای نه وینئ هغه به تاسو ته وړوکی ښکاري. خو که تاسو له نږدې نه وینئ او بیا تاسو ته ښکاري غټ ښکاري. نو چې کله دلته تاسو یو قیمت تاسو مطلب یو ویلیو دلته تاسو ډېر اچوئ، د دې مطلب دا تاسو یو آبجیکټ له لرې نه وینئ. که چیرې تاسو لږ واچوئ د دې مطلب دا یو آبجیکټ تاسو له نږدې نه وینئ. څونه غټ شو ګورې باندې راوځي، دا سکوت هم پام شته، دا ګور دومره ډېر راووته. نو که زه دا 500 کم بیا دومره ډېر نه راوځي، نو پرسپیکټیو هم استفاده کیږي، یوز کیږي. ځکه درته دا داسې وایم چې تاسو پوه شئ ګور اوس دونه نه راوځي. بعضې وخت کې ضرورت پیدا کیږي چې کله تاسو پروجیکټ کې کار کوئ هغه ریکوایرمنټ تاسو ته داسې درکولی کیږي چې څنګه چې ما ویله داسې دې جوړ شي. کلیر ده. نو روټیټ باندې به انشاءالله دومره پوره بیا انشاءالله کمل پروجیکټس کې درته کار پې کوم. راځو روټیټ وای ته. روټیټ وای چې دی دا څنګه کار کوي؟ بس دواړه یو شی دي. سمپل دا چې دی زموږ سره په ایکس محور باندې روټیټ کیږي، خو که چیرې تاسو دلته داسې کار وکوئ او یس هغه وای نور داسې خاص په فرق دواړو نشته، بس ایکس مطلب نور خو فرق د دواړو ځمکه او اسمان ترمنځ فرق دی. مطلب زما د خبرې هدف دا دی ایکس چې دی نو هغه مطلب افقي او دا چې دی عمودي، نو فرق شته دی. خو لکه دلته کې که چیرې تاسو ایکس وای ولیکئ نو تاسو ګورئ دا داسې یو څه روټیټ کیږي. صحیح ده. دلته هم تاسو پرسپیکټیو کم زیات کړئ نو تاسو ته به فرقونه معلوم شي، نو دا به زه پرېږدم. صحیح ده. مطلب تاسو کم زیات کړئ، یا که زه زیات کړم چې تاسو سره کوم سوال پیدا نه شي دا مې سل که دا اوس وګورئ دې طرف ته به داسې غټېږي. صحیح ده. بل تاسو دلته کې دا یو سټایل دی، مطلب تاسو کولی شئ په خپل پروجیکټ کې وکړئ. بعضې کسان داسې کوي ګورئ ښه دا ټرانزیشن دا زموږ سره صحیح دی، ښه یا زه صحیح دی. نو دا اوس وګورئ دغه شان که چیرې دلته تاسو نه دی دا هغه چې دی دا موږ سره مطلب لیفټ نه دا ویلیو تاسو چینج کوی هم شئ. ګوره فرض کا دې ځای کې ما دغه اوریجن چې دی ما تاسو ته په تېره ویډیو کې دا کار کړو. ګوره زه وغواړم له دې ځای نه روټیټ شي. د دې دا ویلیو څو د 98 او 250 همدا یو زه یوز کوم. ګورې دلته زه راځم 98 250 دلته ورته لیکم، دلته راځم لیکم 98 او 250. نو دلته زه 98 250 چې ولیکم پیج کنټرول اس کوم، کله چې موس ورکوم ګوره له همغه ځای نه روټیټ کېږي له دقه ځای نه. خو موږ سره دا ځکه نه ښکاري صحیح چې دلته موږ ډېر کم لیکلی، دا زه 600 700 800 کوم چې تر څو دا زموږ سره لږ صحیح شي. دا د دې کار بیا صحیح د دې کار بیا دای بعضې وخت کې ضرورت پیدا کېږي چې مطلب تاسو وایئ چې کله دلته یو لیکل زه کوم چې کله زه موس ورکم دا لیکل د یو سیټ ته لاړ شي لاندې زموږ سره دا عکس شو شي دا بیکګراوند دې شو شي، یا مطلب تاسو ځینې پروجیکټ کې ضرورت وي، یا زه داسې کار کوم چې د بل طرف ته وړم نو زه لیکم 92 98 سیده 92 98 چې ولیکئ بیا سرچپه کېږي د بل طرف ته بیا دغه کېږي. یا دلته دا ما تاسو ته الریډي فلش کې درکړی یم دی، بیا دا هم تاسو ته کوم دا جاوا سکرپټ کې جوړ شوی. سیده ګور که دلته کلیک وکړم دلته ګورم دا اوس دې ځای کې ګورئ -1 او 50 راغی. نو دغه طریقې سره که تاسو دې ځای نه روټیټ کول غواړئ تاسو کولی شئ ویډیو سټاپ کړئ دا ویلیوز ترېنه ولیکئ. صحیح ده. یا دا به زه درته فلش کې هم درکړم دا کوډ بیا دا اوس وګورئ مخکې نه مې هم درکړی دې ځای نه روټیټ کول غواړئ دې ځای نه دا خو زموږ سره همداسې لای تنهي دپاره روټیټ مطلب روټیټ کېږي ځکه همداسې ورته کوډ شوی. اوس دا زموږ سره چې شی روټیټ وای نو روټیټ وای او زی سوال پوښتنه مشکل شته ورپسې زموږ سوري زی باندې خو اوس خبرې کوو دا زی ته راځو. اوس زی څنګه کار کوي که دې ځای کې زه ورته ولیکم روټیټ زی. صحیح ده. روټیټ زی مې ولیکه پیج مې کنټرول اس کې ګورئ روټیټ زی زموږ سره داسې یو څه راځي. مطلب زیډ چې دی د ایکس چې دی ایکس ګوره فرض که دا زموږ سره دا ډیپ دی زه به دا کمنټ کما دا مې کمنټ که دا زموږ سره ډیپ شو دې ځای کې زه ولاړم دا عمودي داسې چې دی داسې دا زموږ سره وای شو او داسې زموږ سره ایکس شو. بیا دا محور د دې منځ کې داسې چې راځي دې طرف ته چې دی دا زموږ سره ایکس زی راځي. یس بالکل داسې دې ته بیا دا زی دا اوس ته وګورئ داسې دغه کېږي زی. بیا دې ته تاسو منفي هم ورکولی شئ که منفي ورکړئ بیا دې بل طرف ته راځي. دا سټایلونه دي ښه تاسو کولی شئ ورته استفاده کوئ یوز کوئ چې کله تاسو پروجیکټ کې کار کوئ که دا زه زیات کم ورته فرض که دا کم کوو ګوره بیا لږ دغه کړي او دا تاسو زیات کم کولی شئ دا ویلیوز تاسو ورته کم زیات کوئ. زه به اوس دپاره دا همدا 90 پرېږدم تاسو منفي هر څه چې ورکوئ. ورپسې زموږ سره روټیټ 3D چې دی روټیټ 3D څه مطلب
یس دې ځای کې زه راځم یعنې یس تاسو کولی شئ روټیټ کې دې ځای کې زه ورته یم روټیټ 3D روټیټ 3D که ورته ولیکئ نو دلته تاسو به څه کوئ مطلب زه غواړم چې هم دې ځای کې زموږ سره یعنې ایکس هم د ایکس وي هم د ایکس وي هم د وای وي هم د زی وي درې ورنه دي وي نو دلته زه ورته لیکم چې هم د ایکس راشي هم د وای راشي هم د زی راشي لکه دلته تاسو ګورئ دې ځای کې هم ما تاسو ته روټیټ 3D وښوده که زه دا پیج سکرول کړم لکه دلته وګورئ روټیټ 3D صحیح ده دا اوس وګورئ روټیټ 3D دا دی ګورئ که دلته زه موس ورکړم دا دلته داسې راځي سیده ګوره داسې بره دا دلته تاسو کولی شئ چې منفي هم سیټ کړئ یو کس درته وایي چې مطلب ګوره دلته یعنې زما د خبرې هدف دا دی تاسو منفي هم ورکوی شئ او دا مې وختي درته سلایډ کې هم تشریح کړو چې مطلب که دلته زه ولیکم 45 ډیګري دې مطلب دا دی چې ایکس وای یس بالکل همداسې دی یعنې مطلب دا دی چې ایکس دیم زموږ سره 45 وای موزي درې ونه 45 داسې یو سره راځي اوس دې کې زموږ سره ایکس وای زی ترمنځ فرق باندې پوه شئ که دا زه یوازې ایکس وای کوم بیا تنها روټیټ ولیکئ بیا به تاسو د دې په فرق معلوم شي دا ستاسو هومورک ځکه 2D کې مې درته ویلو تاسو تنها روټیټ ولیکئ ایکس وای زی یا 3D ورسره مه لیکئ هغې مطلب بیا دا دی چې تاسو دواړو ته ویلي ورکوئ هم ایکس او هم وای ته او که چیرې غواړئ چې ایکس وای زی درې ونه یو ځای استفاده کوئ بیا 3D یوز کیږي کولی شئ دا ویل یوز ورته زیات هم کوي درې واړه مې ورته دوه کړل نو دا بیا تاسو کم و زیات پخپله د سره وکئ کلیر ده راځو ورپسې زموږ سره چې دی پرسپیکټیو نو پرسپیکټیو خو مې دا وتشریح که درته صحیح ده سکیل 3D ته راځو نو پرسپیکټیو کار همدغه یو دی صحیح ده چې مطلب تاسو که یو اوبجیکټس مطلب نږدې او لرې نه وینئ دغسې کار کوي صحیح ده که تاسو مطلب دا اوس تاسو غواړئ چې دا انګل مطلب باندې راوځي دغه دوه کنجونه مطلب دې دپاره تاسو کولی شئ چې یوز کړئ ورپسې مونږ راځو سکیل ته که دلته زه ولیکم سکیل 3D ته اول راځو سکیل 3D څنګه کار کوي سکیل 3D چې دی سکیل 3D دې ته زه ورته لیکم فرض که دلته ما ولیکل 1 1 1 دا زموږ سره کار نه کوي نو د دې دپاره زه څه کار کوم د دې دپاره زه راځم او دلته یعنې سکیل 3D چې دی دې سره به تاسو روټیټ استفاده کوئ او پرسپیکټیو به ورسره یوز کوئ که چیرې تاسو ورسره یوز نه کوئ نو دا کار نه کوي نه کوي کار لکه دلته اوس وګورئ دا داسې غټ شوی دی صحیح ده نو د دې دپاره زه څه کار کوم دې دپاره زه راځم دلته زه ورته وایم چې پرسپیکټیو مو سره استفاده کوم وایي پرسپیکټیو د څومره وي مالې پرسپیکټیو د 800 پکسله شي وایي ښه روټیټ مو سره یوز کوم نو دې کې زه راځم دلته زه لیکم روټیټ که ماته څومره دلته زه ورته لیکم فرض که 45 ډیګري یا څومره چې ضرورت وي نو دا اوس وګورئ یعنې مطلب سکیل چې دی سکیل بغیر له هغه نه کار نه کوي که دلته زه راشم W3 سکول والا وګورو چې W3 سکول والا مطلب W3 سکول په نوم باندې ویب سایټ چې دی دې نه هم تاسو کولی شئ استفاده وکړئ راځم CSS ته ما سره افلاین ورجن دی انلاین هم تاسو کولی شئ یوز کړئ سرچ کړئ W3 سکول نو تاسو سره به راشي نو دلته زه راځم پیج سکرول کوم دې ځای کې راځم 3D ته دا وګورئ دا زموږ سره 2D دی او دا زموږ سره 3D دی ښه نو لاندې پیج سکرول کوو ګورو چې زموږ سره روټیټ 3D دوی یوز کړی که نه وای شو دا د روټیټ زی شو او روټیټ 3D نشته دا دی دا وګورئ روټیټ نه سکیل یار سکیل 3D نشته دا دی دې طریقې سره تاسو ګورئ ایکس وای او زی ته به ویلي ورکوئ نو دا تاسو سره وګورئ داسې کې نه دي ویلي چې مطلب اګزامپل پکې نه دی شوی بل که چیرې تاسو داسې اوس غواړئ د یو مطلب یو بل څه درته وښیم که چیرې تاسو غواړئ یو مطلب یو پراپرټي ده او د دې په اړه تاسو معلومات غواړئ دلته کې اوس نشته زه اوس د دې یو مثال غواړم چې څنګه کار کوي یو مثال باید پیدا شي که چیرې تاسو سره افلاین آنلاین راشئ ریفرنس ته چې راغلی CSS ریفرنس ته راشئ کنټرول F له کیبورډ نه پریس کړئ څه چې غواړئ دلته سرچ کړئ نو دا اوس وګورئ موږ سره دا بیخي دوی پکې نه دی یوز کړی نو دا افلاین ورجن دی آنلاین تاسو چیک کړئ هغې کې به حتما وي کلیر ده بل سکیل زی څنګه کار کوي سکیل زی ته راځو نو سکیل زی دلته W3 سکول ته بیرته راځم نو سکیل زی چې دی دا هم سکیل زی بیرته راځو دلته W3 سکول CSS او دې ځای کې هم راځم 3D ته او 3D ته راځو ګورئ سکیل زی دلته دوی کار کړی وختي که نه یا نه دلته به زه ورته ولیکم سکیل زی داسې کار وکئ راشئ او دې ځای کې تاسو ورته دلته راشئ او دې ځای کې ورته واچوئ
سکیل زی انسیسس مختلف ویب سایټس تاسو سره راځي نو تاسو کولی شئ انلاین هم تاسو کولی شئ استفاده یې کوئ. صحیح ده. لکه سکیل زی تر څو چې دا سرچ مطلب هغه راځي سکیل زی ته وګورئ. سکیل زی چې د دې کې تاسو نمبرز ورته لیکئ چې مطلب دا څومره یعنی سکیل زی چې دی دلته تاسو ورته هغه ویلیو تاسو چې فرض کړئ دلته ما ورته 2 واچول ګوره دا 2 چې دی نو هم وید مطلب د دې هغه چې دی ګوره داسې تاسو سره دا غټېږي وید او هایټ دواړه نو دلته ښه دا ریزلټ زموږ سره راغی. نو دې کې زه راځم ورته وایم سکیل زی دا ویب سایټ به وګورو. مختلف ویب سایټ دي هر یو باندې چې تاسو کلیک کوئ شل ته ګورئ مختلف ویب سایټس تاسو سره راځي او شته دي. صحیح ده. نور هم تاسو پیج سکرول کوئ او چیک کولی شئ. ښه سکیل زی دا اوس وګورئ. ښه سکیل زی دلته دوی ورته یو لیکلی په یو که چیرې تاسو یو ولیکئ په یو کې هیڅ کوم چینجز نه راځي یو ویلي وي ډیفالټ ده. صحیح ده. کله د 0 دا اوس وګورئ زموږ سره لږ وړوکی شي ګوره سکیل ایکس ورته ولیکه په ایکس محور باندې داسې کېږي لږ وړوکی کېږي د ایکس ویلیو ځکه د ایکس ویلیو اصل کې د ویت څومره ورکړلی شوی دی هر څومره ویت چې ورکړلی شوی دی نو هغه په 0.1 کې ضرب کېږي. صحیح ده. او که یو کې ضرب شي نو یو کې چې ضرب شي نو څه به شي مثلا هلته ویت دې ته ورکړل شوی چې د دې ویت د څومره فرض کړه 200 دي نو 200 یو 200 هیڅ فرق نه راځي. او که دا ورته ولیک دی کې به لږ غټیږي ځکه چې دې ځای کې هغه ویت چې دی 1.3 شي نو غټ راځي او دا اوس همداسې. صحیح ده. نو دا اوس وګورئ دا چې بیا منفي شو هغه ویت ته په منفي 0.5 کې ضرب کړه نو بیا داسې یو څه تاسو سره راځي. صحیح ده. نور دا بل خواته دوی تللي دي. صحیح ده. نو صحیح دی بس. ښه دلته اوس راځو ټرانسلیټ زی ته. ټرانسلیټ زی څه شی دی ټرانسلیټ زی څه ته ویلی کېږي. ټرانسلیټ زی ته وګورئ چې دې کې زموږ سره هم یعنی مطلب دې کې زموږ سره ګورئ که دلته زه راشم او دلته زه دا هم دې طرف ته راوړم او دا یو مې کمنټ که دلته زه لیکم ټرانسفرم ټرانسلیټ زی یو زموږ سره ټرانسلیټ وای دی بل زموږ سره ټرانسلیټ ایکس دی او ټرانسلیټ ایکس کار کوي. ټرانسلیټ ایکس کار دا دی چې دا مونږ سره یعنی د ایکس محور نه داسې کېږي مطلب زه ورته وایم که فرض کړه دلته کې دا ایکس وای خو چونکې دا مونږ مخکې نه ویلي دي خو بیا هم زه درته کار کوم چې تر څو تاسو ته کلیر شي. ټرانسلیټ ایکس چې ورته ولیکئ دا له ایکس مطلب له ټاپ نه 100 پکسله راښکته راځي. ایکس سوري ټاپ وای خو مې ورته نه دی لیکلی ایکس مې لیکلی یس. او که داسې کې تاسو ورته وای ولیکئ وای چې دی دا اوس ټاپ نه راځي. او که تاسو ورته زی ولیکئ نو دلته زه لیکم زی کنټرول ایس بیا هغه تاسو سره مطلب هم ایکس او هم وای دواړه داسې تاسو سره وګورئ لږ غټ که منفي ورته ولیکئ بالکل منفي هم ورته لیکلی شي منفي کې بیا لاندې نه نوځي. صحیح ده. نو دغه طریقې سره تاسو دې ته دا ویلیو کولی شئ چې سیټ کړئ. ځکه ما وختي ځکه ویلې چې 2D او اوریجن باندې که تاسو پوه نه شئ په دې ځکه نه پوهېږئ چې دلته زموږ سره یعنی ټرانسلیټ زی چې دی سوري اوکې ټرانسلیټ زی چې د دې نه مطلب مخکې یو 2 ویلیو د دې نور هم وی چې یو زموږ سره ایکس وای او ایکس وای موږ په 2D کې ویلي که نه همدارنګې ورپسې زموږ سره چې دی اخري ویلیو چې پاتې ده هغه زموږ سره ټرانسفرم ټرانسلیټ 3D دی. ټرانسلیټ 3D څنګه کار کوي. ټرانسلیټ 3D چې دی ګوره دا زموږ سره هم زه ورته یم ایکس دیم وي وای دیم وي او زی دیم وي درې واړه دي لکه دا وګورئ یعنی هم د وای محور نه مطلب را ګورئ دلته بیا دا ویلیوز چې دي دا بیا تاسو کولی شئ چې منفي کې هم تاسو ورکئ لکه څنګه چې مونږ ویلیو مطلب که زه وایم چې دا د ګوره که دلته زه راشم یو ځل دا بیرته زه کمنټ کوم چې تر څو دا موضوع لږ واضح شي زه دا یو دې خواته وړم که دلته زه راشم او دلته زه یا فرض که دا مې کمنټ که دا دې وي چې دا کوډ که تاسو په کار بیا کمنټ نه وباسئ دلته زه لیکم ټرانسلیټ ایکس که دلته زه ولیکم 100 پکسله 100 پکسله مې چې ولیکه دا اوس مطلب د لیفټ نه زی رایټ ته لاړ که نه 100 پکسله لاړ خو که دلته زه منفي ولیکم بیا څه کار کېږي بیا له رایټ نه چیرته ځي رایټ نه لیفټ ته ځي. نو همدغه شان که چیرې تاسو دلته فرض کړه که زه دلته کې ورته ولیکم چې وای دا اوس ولیکم له ټاپ نه باټم ته راځي که منفي ورته ولیکې بیا په بره خیږي مینس له باټم نه بیا ټاپ ته ځي. نو همدغه شانتې دا هم دی مطلب زی کې هم تاسو کولی شئ چې مثبت او منفي ویلیوز ورته ورکړئ. نو دا مې مخکې مې بیا هم وایم چې ټرانسلیټ 3D کار دا دی چې په دې کې د ایکس هم وي وای دي مي زی دي مي که دلته زه راشم درې مڼه او بالکل اوس زه وایم چې تاسو اوس څه ورته وایئ چې مثلا د ایکس څومره ایکس زه ورته وایم چې 10 دې راشي 10 پکسله دې شي وایي
دا بل 40 پکسل او دا بل مې ولیکه 50 پکسل منځ کې کاما ضروری دی کنټرول اس کاما ورنه کې کار نه کوي صحیح ده نو دلته زه کاما لیکم او دلته هم زه لیکم کاما پیج کنټرول اس کوم نو دا وګوره هم د ایکس نه هم ل وای نه صحیح ده دا څه کیږي بالکل درې وانه چې دي درې وانه یو ځای څه کیږي یوز کیږي استفاده کیږي نو دا زمونږ سره څه شی دا زمونږ سره 3D ټرانسفورمیشن 3D ټرانسفورمیشن 2D او دینه بعد مونږ یو بل څه وایو انیمیشنز چې دي چې دا مو ویلي بیا ځ اخر کې ان شاء الله چې تاسو ته په دې باندې زه پروجیکټ کار کوم بیا به تاسو پوه شئ چې 2D 3D څه شی دی اکثر به تاسو وینئ په ویب سایټ مطلب د ځینو ویب سایټونو کې کله چې تاسو موس ورکوئ هلته دا مطلب دغه عکسونه چې دي د 3D مطلب درې بودي او دوه بودي شکلونه لري که نه مطلب مختلف شکلونه راځي لکه دلته اوس وګورئ ما خو سمپل دلته کې یو ساده داسې یو څه جوړ کړي دي چې دا خو د دې جاوا سکرپټ کار دی لکه دا یو چې دی ګوره دې ځای نه روټیټ شي دې ځای نه روټیټ شي نو بیا تاسو مطلب دې باندې بیا وروسته په تفصیل سره خبر کوو اوس دپاره زموږ هدف صرف دا دی چې تاسو په دې باندې پوه شئ چې 2D څه ته ویلی کېږي 3D څه ته وایي په 2D کې زموږ سره کوم کوم ویډیوز موجود دي 3D کې کوم ویډیوز موجود دي او دغه ویډیو کار څه شی دی بس همدومره چې پوه شئ ډېره دی صحیح ده بیا وروسته چې موږ پروجیکټ کې کار کوو بیا بل ته تاسو نور په دې باندې انشاءالله چې بیا ښه پوه شئ سوال پوښتنه مشکل